ته له دوو سپېڅلو مادو د خاورې او له اوبو پیدا کړی شوی یې. الله پاک ستا صورت ډېر ښکلی پیدا کړ. پوهېږې د جبرائیل امین، میکایل، اسرافیل او نورو ملایکو په مشرۍ د ټولو ملایکو ته امر وکړ چې تا ته سر کېږدي، ځکه چې الله پاک په تا کې ستا په نیکه آدم علیه السلام کې روح پوکړی دی. هغه یو سپېڅلی انسان پیدا کړی او په صورت یې ډېر ښکلی کړی دی. خو ته په دغو ګناهونو چې یې کوې، دغه دوه مادې چې ته ترې جوړ شوی او خپل بدن ناپاکه کوي. الله پاک تا ته څومره عزت درکوي، تا څومره سپېڅلی کوي، خو ته د الله تعالی په نافرمانۍ باندې هغه ناراضه کوي. دومره مهربانه رب څومره تکریم یې تا ته کړی، خو ته ناځواني کوي.